فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. نو الله تعالی هغه ته د دنیا بدلا او د آخرت ښکلي ثوابونه ور عطا کړل او الله تعالی د نیکي کوونکو سره مینه کوي. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. هغه کسونه چې ایمان یې راوړی دی که چیرې تاسې د کافر شوي کسانو خبره ومنئ نو هغوی به تاسې د دین نه په شو وګرځوي بیا به تاسې داسې شئ چې تاوانیان به وئ. بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. بلکې الله تعالی تاسې مددگار دی او هغه تر ټولو ښه مدد کوونکی دی. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. زرد چې میش به د هغه کسانو په زړه کې روب ویره وچوي چې کافران شوي دي په سبب د دې چې دوی د الله تعالی سره هغه شی شریک کړی دی چې هغه الله تعالی په دې هیڅ دلیل نه دی نازل کړی او د دې استوګنې ځای یور دی او هغه د ظالمانو د پوره د اوسېدلې بد ځای دی. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. او خامخا یقینا الله تعالی تاسو ته خپل وعده رښتیا کړله کله چې تاسو هغه وژل د هغه الله تعالی په حکم سره تر دې چې تاسو بېزړه شوي او د دې کور په باره کې مو په خپل کې اختلاف وکړ او نافرماني مو وکړه وروسته له دې چې هغه الله تعالی تاسو ته هغه څه درښودل چې تاسو خوښول په تاسو کې ځینې هغه څوک دي چې دنیا غواړي او ځینې په تاسو کې هغه څوک دي چې آخرت غواړي بیا هغه الله تعالی تاسو د هغه نه وړولی د دې دپاره چې تاسو امتحانوي او خامخا په رښتیا سره یې تاسو معاف کړئ او الله تعالی په مؤمنانو باندې د لوی فضل کولو والا دی او خامخا